أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون أفتطمعون آياتا ستمكوي أن يؤمنوا لكم چدوی بالتصديق وكي د خبر استاسو یا ایمان براوڑی په خبر استاسو بانی وقد كان او په تحقیق سره دا فريق منهم يودل د دوینا يسمعون كلام الله چې دوی اوري کلام د الله ثم يحرفونه بیا تحریف کیف هغه کی بدلی هغه کلام د الله لرا من بعد ما عقلوه رست د دینا چې دوی په شي په هغه بانی وهم يعلمون او دوی خپو هیږي په دې بانی د یهودو د مخکینه بد صفات چې د الله رب العالمین بیان کړل نو دینه مخکې کم بحث چې وشو نو تقریبا درې بد صفات د یهودو بیان شوله وس الله رب العالمین د دوی ډلې بیانې د دې ځینه دا ډلو شروع وشوله چې په یهودو کې بعضې ډلې دي چې په هغوی کې بعضې صفات چې دی نو هغه موجود دي او ځینې صفات په یو کې او ځینې په بل کې خو دا صفات تقریبا 15 خبرې به وس بیانېږي چې دا ټول په یهودو کې موجود دي نو الله رب العالمین په دې آیت کې د مؤمنانو هغه تمه چې دی نو هغه پرې کوي او د دوی حقیقت ورته بیانوي او دا ورته چې افتطمعون ان یؤمنوا لکم آیا تاسو تمه لرئ د دوی نه چې دوی به ایمان راوړي ستاسو په خبره دوی به تصدیق وکینو افتطمعون کی حمزه چې د استفهام د پاره دی یعنی د تفوس د پاره دی چې آیا تاسو دا تمه لرئ نو دلته د استفهام مقصد چې دی نو هغه تاکید دی چې الله رب العالمین تفوس نه کوي بلکې تاکید کوي یعنی دا تمه د دوی نه په ذل چې دوی به ایمان راوړي ان یؤمنوا لکم ایمان ستاسو په خبره باندې یا تصدیق ستاسو د خبرې نو ایمان خو ایمان دی او تصدیق چې دی نو هغه هم ایمان ته وي خو تصدیق دی ته ویلی چې یعنی ستاسو خبره چې دی هغه به رښتونې وګڼي وقد كان فريق منهم او په تحقیق سره دا یوه ډله د دوی نه یوه ډله چې دا هغه داسې کار کوي لکه څنګه چې مخکې موږ ووې چې اوس به الله رب العالمین 15 ډلې بیانوي نو یوه ډله د دوی نه دا ده چې يسمعون كلام الله دوی واوري کلام د الله تعالی نو د کلام الله نه مراد څه شی دی دلته تورات دی چې دوی دا تورات د دوی سره دی او هغه هم د الله رب العالمین کلام دی نو دوی چې کله هغه واوري نو ثم يحرفونه بیا بدلی هغه لرا تحریف کوي په هغې کې نو تورات چې دی دا هم د الله رب العالمین کلام دی الله رب العالمین چې څومره کتابونه نازل کړي دي دا ټول الله رب العالمین کلام دی ځکه چې قرآن وتم کلام ویلی لکه په دې ځای کې وایي چې یسمعون کلام الله او د پیغمبر په احادیثو کې هم هغې ته کلام الله ویلی شوی دی نو دوی چې وایي کله د الله کلام واوري نو په هغې کې تبدیلي راولي تبدیلي پکې څنګه راولي نو تبدیلی داسې راولي چې وایي کله کله دوی ته دا خپل کسان چې دی راشي خپل یهودیان چې امیان دي او عام خلک دي اوس یو آیت یې اورېدلی نو هغه آیت یې راغوستی د تورات او دوی لی راوړي لکه هغه په دې باره کې چې ګوره موږ ته دا ویلی شوي دي چې د آخري پیغمبر چې د هغه نوم به محمدي د پلار نوم به عبدالله او دغه شان د مکې نه به خپل قوم راوباسي او مدینې منورې ته به راځي په تورات او انجیل کې د پیغمبر دومره صفات بیان شوي او چې چا هغه صفات کتلی دي نو قرآن په هغوی باندې ګواهي ورکوي د دوی په هغې علماو باندې چې د تورات او د انجیل علماو د هغوی په باره کې دا ګواهي ورکوي چې دوی د پیغمبر داسې پیژني لکه تاسو چې خپل زامن پیژنئ نو څنګه چې اچانک خپل زوی نه خطا کېږي داسې د پیغمبر د دوی نه خطا کېږي د خپل بچي اواز د هغه رنګ د هغه
یو اندام انسان پیژني نو د پیغمبر دومره تفصیلی صفاتو نو دوی ته به یو امی سړی د دوی نه راغی یو آیت به راوړو وګوره کنه وای دا آیت خو د پیغمبر باره کې نه دی دا خو بیخي دی باره کې نه دی نو ثم یحرفونه دوی بیا تحریف شروع کی باغی کی نو دغه د پر باندې ولټه یو دسی وای چې ولنا د آیاتونه دسی دی خو دا هغه پیغمبر نه دی کم چې یاد کړی دی نو کدی وای چې د مکې نه راځي دام د مکې نه دا د مکې نه راغلی دی خو دا غ مکې ولا دی نه دا هغه محمد نه دی اب راځي اب روس ته راځي هغه ته لا وخت دی نو هغه شته دی یا دویمه خبره دا هم د چې وسو شادي شده نارینه یا زنانه زنا وکړل نو په دې زنا باندې به دوی رجم کیږي په کانو به اشتل کیږي وجل کیږي به نو کله چې د رجم مسله دوی رالل نو دا رجم مسله چې د هغه دوی بدل کړي و هغه په دې باندې بدل کړي و چې په مخ تورې دو باندې نو دسی به ویل چې مړه خو یا مخ د الله رب العالمین رجم هم ویلې د مخ تورې دلم دینو چې مخ تور شو جو دام سزا ده هغه د الله سزا ده او دا رجم چې دا هم سزا ده نو په دې کې د الله کلام چې دی هغه به سکو هغه به بدل کو د الله رب العالمین کلام او حق چې دی هغه بدلی او پاغي کې تحریف کوي نو په دې هغه مکمل تم ختمي چې هغه کم کلام دوی مني چې دا تورات ته او دا د الله کتاب دی او دا موسی علیه السلام راوړیو او په هغه باندې دوی ځان ته علما و یو دا غي علم حاصل کړي نو چې دا غي پروانه کوي پاغي کې تحریف کوي نو دا الله دا کلام قرآن مجید بسنګو منی استا خبرې چې دی هغه بسنګو منی او د وس مؤمنانو خبرې با سنګو منی دا خبرې خو کېدې نشي نو الله رب العالمین دا تم چې دی دا د مؤمنانو کټ کوي وس تحریف چې دی نو دا ستوي تحریف چې دی نو دا بدلون توي په یو خبره کې بدلون راوستل یو خبره بدلولو بیا دا تحریف چې دی دا کله لفظي او کله معنوي لفظي دسی لکه وس د قرآن یو آیت چې دی هغه بدلول نو هغه دسی بدلول چې لکه وس څنګه د رجم خبره مونږ وکړه د رجم خبر راغلی د هغې پسې نور الفاظ تو کې دی او د رجم الفاظ بدل کې یا د محمد صلی الله علیه وسلم نوم راغلی هغه نوم راوالی او هغه بدل کې نو کله کله دا کار کول دا لفظي چې دی یا په تحریف کې دام دی چې تقدیم او تاخیر کول تاخیر او تقدیم کول یا تقدیم تاخیر الله رب العالمین یو خبره بیان کړي لکه د مخکې واقعې ته به مونږ ګورو و اذ قتلتم نفسا او مخکې نه د غوا قصه د مخکې را روانه ده نو توس دا قصه برابرې وي چې مړه سبا وایو خودیس چل به وکړو چې دا و اذ قتلتم نفسا به مخکې کوم بیا به ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره راوړم نو دا قصه به برابر شي نو د الله د کلام په حکمت باندې څوک چرته رسي هغه حکمت چې دی ولم ګډوډ کو نو دام څه دی دا تحریف ته د ځان نه به دا ګوتې نه وای چې خبر راواله مخکې کې بل خبره روسته کې دا چې دا څه شي دا تحریف دی نو دې ته تحریف لفظي وای یو به تحریف معنوي دی تحریف معنوي دی ته وای چې یو حکم راشي په حکم کې تعویلات هغه حکم له هیله او بهانه لټول هغه حکم بدلول معنی چې دی هغه بدل کول لکه وس کله کله یو آیت ویلې شي او د آیت ترجمه چې دی هغه یوي د الله رب العالمین مقصد چې دی هغه یوي او ته بل بیان کې چې الله رب العالمین خو اصل کې غوښتنه د دې خبرې نه کوي بلکې غوښتنه د دې خبرې کوي نو دا معنوي تحریف دی نو په یهودو کې دا تحریف چې دی هغه موجود او اوس په دې کې یو حدیث دی د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه نه هغه فرمایي چې په کلام الله د الله کلام چې دی کا تورات او کا انجیل دا ټول لنو په دې کې تحریف نشي کېدی په دې کې تحریف ممکن نه دی چې لفظي تحریف پکې وشي معنوي تحریف کې دی شي نو یو خبره ده چې یو خو دا وعده چې د قرآن مجید سره دا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون الله رب العالمین وایي چې دا نصیحت مونږ نازل کړو مونږ به حفاظت کوو نو قرآن مجید حفاظت چې دی نو دا الله رب العالمین په خپل کوي نو ځکه د دې په نسخو کې چا تعریف و نه کړی شو ارسونه کوششونه وشو تر قیامت به څوک و نه کړی شي بل خبره پکې دا ده چې دا خبره کده نورو کلامونو بارک شي نو هم ټیک ده خداغه نسخې ډېرې زیاتې دي جبې ډېرې زیاتې دي هغه اصل جبه وسه هغوی تم نه ده معلومه اصل تورات یا اصل انجیل چې دا کم خلق ځان ته عیسایان وای نصرانیان چې کم دي دوی تم نه ده معلومه چې هغه اصل انجیل کم دی نو د یو انجیل چې کم دی په سوونو قسمونه دي او بیا هغه وای پلان کې بایبل هغه پلان کې چې هغه ډېر زیات صحیح دی پلان کې ډېر زیات صحیح دی نو یو تدانه وای چې دا صحیح دی نو خبره مقصد می دا دی چې کفرس کو وسو د شینو په دې ټولو نسخو کې تبدیلی
نه ده شوي. هر چا په خپل خپل نسخه کې تبدیلی کړي خو په ټولو نسخو کې تبدیلی د هغې هم نه ده شوي. نو بیا به هغه حدیث چې دی هغه په دې باندې محمولولی شي چې په ټولو نسخو کې تبدیلی نه ده شوي. چا یوه خبره بدل کړي چا بله خبره بدل کړي. لکه د رجم دا مسله د الله د رسول په وخت کې راغلی و نو دوی چې به غریب سړی به یې رجم کو او چې مالدار به پیسې به یې ترې واخیستو نو به یې مخ تور کو خر ته به یې سور کو وی به بس دا خبره پوره ده که نه دا ټیک ده که نه دا هم د قرآن حکم دی. معنوي تحریف چې دی نو معنوي تحریف داسې دی چې په دې کې دوه قسمه خبرې دي. یو تحریف کول دي یو په غلطۍ کې غلطه معنی کول دي. لکه یو سړی علم کمزور دی یو سړی پوهه نه دی علم ته نه دی رسېدلی دا یو آیات بیان کو د هغې ترجمه یې وکړه د خپل صحیح زړه نه اوس د ده نه غلطي وشوه. لکه مونږ کله کله د مفسرینو دا تفسیرونه بیانو که نه په آیات کې نو اوس دا اکثر تفسیرونه خو داسې چې دا د یو بل سره تضاد او ټسل چې دی هغه نه خوري. که دا ټول تفسیرونه راوالي نو د حق آیت او د حق ټکي تفصیل چې دی هغه جوړیږي. چا په یوه طریقه تشریح کړي چا په بله کړي چا په اوږده کړي چا په لنډه کړي ده چا په دریو الفاظو کې راټوله کړي چا 13 الفاظو ته رسولي. مقصد دا دی خو کوشش دا کوي چې هغه په دې آیت باندې سړی ښه پوهه کړي. اوس که یو مفسر سره د دومره لوی علم نه د یو آیت تفسیر وکړي او دا تفسیر د قصدن نه کړی د ده نه غلطي شوي نو دا سړی چې دی نو دا بیا ګناهګار په دې خبره باندې نه دی ځکه چې علم یې نه دی رسېدلی. که نه کوشش د دې دپاره کوي چې امت ته سهولت جوړ شي او ماته پې اجر میلاو شي خو په غلطۍ کې دی معنی چې دی هغه غلطه وشول. او یو داسې دی چې تحریف کول نو دا په یهودو کې و زمونږ په امت کې هم دا خبره ډېره زیاته ده. تحریف معنوي هغه موجود دی. لکه زمونږ په دې دور کې کله کله خلک وایي که دا علما ولې نه متفق کېږي اوس دا جماعتونه او تنظیمونه دا یو کېږي ولې نه دا خبره ولې نه کېږي. نو د هغې وجه دا ده چې د هر تنظیم او د هرې پارټۍ مشر پاسي نو هغه وایي عین په قرآن زه ولاړ یم. ایسته آیت ووایي نو بیا خو عوام دونه پروا نه کوي. وګوره آیت یې ووایي که نه حدیث یې ووایي که نه نو دونه علم خو بیا د چا سري نه. د دې د وجې نه د ټول عمر دپاره دا څه دي په هغه ګروپونو او تنظیمونو او فرقو په دې کې خلک ایسته کې پاتې شي. نو لفظي معنوي تحریف چې دی دا زمونږ په امت کې هم موجود دی. د لفظي تحریف نه د قرآن مجید الله رب العالمین حفاظت کړی دی. نو ثم یحرفونه بیا دوی بدلوي هغې له یعنی یوه خبره راغستلو په بل ځای کې پټ کول. اوس که هغه په هرې طریقې سره لفظ نه بدلیږي نو معنی چې دی هغه بدل کړی شي او هغې له تاویل وکړي شي. من بعد ما عقلوه وروسته د دې نه چې دوی پوهه شي په هغې باندې. ما عقلوه وروسته د دې نه چې دوی پوهه شي. د عقل چې دلته د پوهې په معنی باندې دی یعنی دا کمې خبرې چې موږ ذکر کړلې اوس یو سړي آیت راوړو دوی ته یې وویل چې د تورات آیات دی او دوی کې دا لیکلي دي چې محمد رسول الله یعنی د هغه نښې بیان شوي دي. نو دې په دې آیت باندې ښه پوهه شي داسې نه ده چې بې نه دی پوهه د پوهې نه بعد چې دی دا کار کوي چې نه هغه پیغمبر چې دی نو هغه دا نه دی. او بیا دویم دی وهم یعلمون او دوی پوهیږي. نو دوی په څه باندې پوهیږي دوی په دې خبره باندې پوهیږي چې دا کم کار مونږ کوو یعنی تحریف نو په دې ښه پوهه دي چې دا تحریف دی. او وهم یعلمون نه مراد په انجام باندې پوهېدل دي یعنی په دې خبره باندې پوهه دي چې انجام غلط دی دا کار مونږ غلط کوو او دا دروغ وایو. الله رب العالمین دې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه.